خبر واوره که په کم نظر غریب ته ګوري خدای په خانانو باندې سپي وساتي واړه عمر په کوڅې چې د اشنا ګرځمه د تهمت یره وي په غلا ګرځمه ما ټوله شپه وي له ساقیانو سره په میکدو خو تر سبا ګرځمه او دلته یو کس ته که یې غاړه راکړه تمامه ورځ به په هوا ګرځمه دوه شعر نور دی عریف صاحب چې په ضمیر چې عاجزي وساتي واړه عمر چې په ضمیر چې عاجزي وساتي واړه عمر دی کامیاب چې خدای راضي وساتي واړه عمر او خبره واوره که په کم نظر غریب ته ګوري خدای په خانانو باندې سپي وساتي واړه عمر او یو څو شعرونه ځوانانو محفل ده چې نه په قسم تړلی دي نه په قرآن دي کښلي نه په قسم تړلی دي نه په قرآن دي کښلي ما ته یې پته ده چې برګ مسلمانان دي کښلي نه په قسم تړلی دي نه په قرآن دي کښلي ما ته یې پته ده چې برګ مسلمانان دي کښلي مخ چې لا شو چیرې یوه نیم به وفا کوله مخ چې لا شو چیرې یوه نیم به وفا کوله دا نن سبا ول خو بیخي دکانداران دي کښلي مخ چې لا شو چیرې یوه نیم به وفا کوله دا نن سبا ول خو بیخي دکانداران دي کښلي او محسوسومه لکه غله را پسې منډې وهي راځم په لار را پسې شاته را روان دي کښلي او دوه شعرونه چې په رښتیا رښتیا خبرو وسلمانه زه پوهېږم خفه کېږو به مروتو په رښتیا رښتیا خبرو وسلمانه زه پوهېږم خفه کېږو به مروتو د کابل غوندې ماتم به یوه ورځ جوړ وي چې یو کېږو نه ورکېږو به مروتو یو نظم د باور دویم باور یاره آزاد نظم ده مستانه صاحب یاره که یاده دې سي یوه ورځ دې غاړه راکړه ویل د یار دی یمه زه تابعدار دی یمه ما ویل ښه د قربان بله کیسه د قربان سپینه وینا به کوې دا ځل وفا به کوې هسې وعدې ونه کړې ګوره دوکې ونه کړې تا ویل ښه صحیح ده دا طریقه صحیح ده ما ویل سوچ پې وکړه تا ویل کړی مې ده ما ویل یار مې کړلې خو ښه هوښیار مې کړلې خپلې کیسې ونه خورې چې بیا وعدې ونه خورې تا ویل نه به کېږي دا ځلې ښه به کېږي که زړه مې ومنله ضمیر مې نه منله ما ویل زه صحیح شوه اوس یارانه صحیح شوه کمه موده ووته ترمنځ شپه ووته خبر یې څه دې وکړل بیا دې واده ماته کړه بیا دې دروغ وویل بیا دې کیسه ماته کړه نو ما رښتیا وویل درته مې دا وویل ته نه یې ګرم تا به عادت وي که دا د ننګ دا د غیرت وي چې په یاري چې سیاست وي په تا د یو وری لعنت وي او په ما د دوه وار وي میان در باندې وما وسلام